نوی مادی د امارات دی دا قوانین د شریعت دی دین ثابت په حجت دی دغه اسباب د امنیت دی د اسلامی نظام د علامتونه امن منن کې پر خوشحال دی رازی پر اصل هوادوال دی څوک چې د امن مینوال دی طالبان والا اسلام پال دی په جمهوریانو باندې بل د سرورونه لومړی قانون یې له جزیاتو دی جنگول د حیواناتو لجرائم وارداتو سزای د اعلاناتو پورا 5 میاشتې زندان به تیروینه دوهم د جنگ وسله پلورونکي وی با هیواد بربادونکي یو کال زندان کې تیرونکي دریم نمبر قمار وهونکي د بعد څلور میاشتې زندان کې بندي وینا بل قانون دا د بدن غړي چې خرڅوي کوم وګړي یو کال په بند کې بويستړي لوتيان په کال قید کړي لوتي عادي بتر د مرسوینا اصول نامش په ګمادا د دروغ جن شاهد گوادا سلويخ دوری د دې سزا ده دغه سزا ده هغه چا ده څوک چې د دروغ گواهی پچا کوي نه ومي فلس کې رشوت خور ده هم ورکون کې د دورور ده په دواړو دوه کاله قید سور دی واسطه کار هم مختور دی دا به هم شپږ میاشتې قیدي په بند کې وینا اتم نمبر د قانون توري چې مخدره موڅو پلوري بند به 5 کلونه ګوري نهم نمبر اختطاف زوري د ظالمانو ته په بند کې لس کلونه اصول د پرانا کې د حدیث او د قرآن ټاکلي امارت اسلامي افغانستان قانون د شریعت په هیواد کې نافذ کړي په امن دي خوشاله ترنه واړه افغانان په امن دي خوشاله ترنه واړه افغانان لسم قانون چې روژه خور وي سزا بشل دوری په زور وي 2 میاشتې بند به اعلانور وي بدي د هر څه نه پیغور وي د روژه خور په نوم یې خلک یادوینه شوله ماده 11 هم ضروري ده هم اهم کافر فاسق خبیث لفام جمله مومن ته د ناسم سلويخ دوری بی ویون کې سزا خورينا دولسم داور پخفالا قدیم رمن وینک عمالا تفنا حقا وهالا بیا د زندان تم په تزغالا چې د 15 ورځې قید کې تیر شینا په 14 قانون استاد د شاګرد بل جواز په شدت وهنا ساز بیا باوزل د احساس د وظیفې نه باد وینځلا سونا وغشد سر لسم خبر تا د اسلام خپلی پیغمبر تا
کد تحقیر خلکړه چابیر تا سزای مرګ زی بسقر تا کچتو پکړه بند پتیر کړش پکلونا بل په جالي لاس لیک درې کاله کور د زندان د انډیواله نشای تو کی چوړي چاله لیو نو اخله تر وکاله د شپاړه سم قانون ما تحت بند وینا داول سم زمارمانو پنڅاګرو او ډمانو همي پناستو نندارچانو حد قایم کړی عالمانو دوړو ته دوه میاشتې زندان کې دی وختونه هتل سما د ماده چې غیر محرم زنانا ده پتا حرام په هر څه ده لاسونه لمس غېږه که خوله ده په دې ګناه به پوره کال وي زندانونه دا قوانین ټول اسلامي دي قابل د قدر تمامي دي امن لپاره لازمي دي ملو ناموس پکې خوندي دي فدا په ګران افغانستان کې نافذ دي نا اصول دی پرړه کې د حدیث او د قرآن ټاکلي امارت اسلامي افغانستان قانون د شریعت په هیواد کې نافذ کړي په امن دي خوشاله ترنه واړه افغانان